کور ته دننه چغلخور سړی مه پرېږده دی د کور بیخ بنیاد وباسي د چې د دې خبره هغه ځای ته وړي او د هغه ځای خبره دلته راوړي او حدیث ما تاسو ته بیان کړی او په هغې باندې ما تفصیلي خبره هم کړې ده لعن الله من خبب امرأة على زوجها او زوجا على امرأته د الله لعنت دی په هغه سړي باندې چې هغه ښځه ورانه کړي د خاوند سره او خاوند وران کړي چا سره ښځې سره کور ته به راننوځي نو د ده ښځه به مثال کې ودی یا به چې د سزي کې ناست په ارام چای به څښي ده زمونږ ښځې خو سهار شي او ماښام شي زمونږ په خدمت کې لګي دا ته هیله بیله دی خوب له راوستې ده دا داسې دا داسې دا داسې ستا زړه به ورو ورو راډه کوي ورو ورو به راډه کوي ورځ به ته را ښځه رخصت کړي بیا دا صفت په ښځو کې ډېر دی را به شي هغه ستا هغه سړی څنګه هغه وایي داسې دي زما هغه داسې او داسې اکثر دروغ وایي د دې هغه د ده نه هم بدتري ښځې د خاوند په مسله کې دروغ ډېر زیات وایي ځکه چې دې بلې ښځې ته به ځان ښیي نو زما هغه دا چل کوي او پرون یې ګډ راوستو پرون یې دا راوستو پرون شپې دوی دال هم نه یې خوړلی او ما ته یې وایي چې خوراو د دې ښځې هغه زړه دغه شي چې زما د خاوند خو غریب دی دوی ګډان خوري دې له سره واغستو دې له امیل واغستو وګوره دی چکر باندې بوتله نو دی خو غریب دی خو نشي کولی داسې که نه نو کور څه شو کور وران شو داسې خلک کور ته دننه مه پرېږده چې تا ته پته وي چې دا سړی بېدینه دی یا چغلخور دی او یا زموږ د رشته ورانوي د پلار او د زوی رشته ورانوي پکې ډېر کې بنې زامن دې څنګه دي پلانیه هغه یو ښه دي څه ښه دي مړه دا چې ښه ته به دې الوې بس د ده په زړه کې یو ټک پرېوځي زمونږ هغه دی ګورې ورته نه هره میاشت 2000 یې درالېږي بل ته وګوره کور یې شروع کړی درېیم هغه دی پلاني ملک کې سبق وایي د دا هم ښه دي خو یا مثال کې غریبانان دي یا تعلیم شوقي نشته عامه مزدوري کوي هر څه چې دي خو د پلار ورسره یو دغه پیدا شو په زړه کې چې یاره دا خبره هم د ده صحیح دي زما هغه بچي خو درې په شان نه دي نو هغه بچي چې کور ته راننوتو په خیر ورته د پلار هغه شان ونه وي څنګه چې ورته پرون ویلی و ولې ځکه چې نن د پلاني خبرې اورېدلې دا ډېر کېږي دا اکثر دا مشران چې کښېني که نو بس یو ته وایي ستا بچي ښه نه دي هغه ورته وایي ستا هغه ښه نه دي او دا قیسې روان حدیث هم کوي چې پلار د زوی د پلار سره وران کړي څنګه پلار دې څنګه دی هغه وایي چې ښه دی الله دې په ژوند کې برکت واچوي څه برکت واچوي تا له څه در کړي برکت واچوي څه چې تا له څه در کړي په دې دومره جایداد کې وګوره هغه پلاني خپل زوی له څه چلو کړو ویې لږ بهر ملک ته که نه ګاډی وله اغوستی هغه وله اغوستی ته دغه خوار ګرځي کته ځای وبرسي دا د زړه کې یو ټک پرېږي چې دا خبره هم صحیح ده پلاني هغه پلار چې هغه څومره خپل زوی سره دغه کوي زموږ دا نه کوي نو دا یو په زړه کې یو دغه پیدا شو یو نفرت پیدا شو د پلار سره خصوصا دې چې کې خویندو او میندو او لونو ته دا نصیحت ته چې کور ته داسې زنانه مه راولئ چې تا ته پته لګي چې دا د رشته ورانوي ښه ما ته د داسې زنانه واقعې معلومې دي چې کور ته دننه تللي دي لکه ملګري د چا ده ملګري خو د دې ښځې ده که نه سړي خو ملګري نه ده دې کور ته دننه تللي ده ورو 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 دا ښځه په دغه سړي طلاقه کړې ده او په خپله ورته واده شوې ده داسې واقعه هم چې مخې ته راغلی ده که نه داسې به کیم کېږي دننه ورشي ورو 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 دا هدف یې دا دی چې دا ښځه په دې خاوند باندې طلاقه کړم او زه به ورسره به خپله واده وکړم دا یو نصیحت دی دغه شان یو نصیحت دا دی ټولو ملګرو ته او ټولو مسلمانانو ته چې د خپل کور حال احوال معلوموه ستا د زوی ملګري څوک دي ستا زوی چې د شپې ځي د کور نه بهر ته دی چېرته ځي ښه ستا زوی چې د کور نه راغی او تیلی کې ځان سره سره وړو دا د سره وړو تپوس دا د سره وړو ښه ستا دا لور کم سکول ته سبق له ځي د هغې ماحول څنګه دی دا چې د کمو جنکو سره کینې او په دې پسې راځي کور ته پلانې او علانې او چې څوک هم ده دا څه خلک دي
ډېر پلاران هغه دې نه خبر هم نه دي چې د ده لور د ده زوی هغه نشې تماشې کوي، هغه د زیناکارو خلکو سره ګرځي، د بیدونو سره ګرځي، هغه لغړ فلمونه ګوري، د دې نه پته ورته هم نشته. او دا درته ووایم ګورئ چې حدیث کې درجه د حدیث ما تېر شوي درس کې بیان کړی و چې الله به تپوس کوي د هر چا نه د هغه د ذموارۍ په باره کې. زموږ نه به تپوس کوي چې څو ریالونه هم ګټلي وو بچو که نه، دغه یو ذمواري ده؟ نه، ذموارۍ خو ډېرې زیاتې دي. د دې هرې ذموارۍ په باره کې به تا نه تپوس کوي، د خپل کور احوال معلوموه. خو بیا دا ته فایده ذکر کوم، احوال داسې معلوموه چې د بچو ته پته نه لګي. په دې کې یو نقصان دی. هغه نقصان دا دی چې کله دا بچې ډېر ویني چې زما د پلار ما نه په مخه ته پوسونه